که ژوند غواړې دا ډېره ښه ده ژوند وکړه، خو په ژوند کې د وخت قدر وکړه. هره ثانیه چې دې تیریږي بیرته نه راګرځي. الله تعالی په زمانه باندې قسم کړی چې انسان په لوی تاوان کې ده، پرته د هغه خلکو چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه کوي، د حق سپارښتنه او د صبر ښودنه کوي. امام شافعي رحمه الله فرمایي ما په خپل ژوند کې د خپلو مشرانو څخه دوه خبرې زده کړي چې ماته یې په خپل ژوند کې ډېره ګټه را رسولې. اولی دا چې وخت د یوې تیرې تورې په څېر ده، که وخت تا غوڅ کړ خو ډېره ښه ده، که نه نو وخت به تا غوڅ کړي. اوس دې خوښه خپله چې وخت په خپله خوښه تېروي، او که ځان دې وخت ته ورسپارې چې هر طرف ته یې خوښه شي، د وخت چپې به دې هملته بیایي. دومه خبره چې ماته په خپل ژوند کې ډېر څه راکړي هغه دا چې خپل ځان په نیکو کړنو کې مصروفه کړئ، که نه نو نفس به مو په بدیو کې مصروفه کړي. خپل حالات داسې جوړ کړئ، خپله ملګرتیا داسې جوړه کړئ چې همیش مو نیکو کړنو ته مو پام وي، که نه نو شیطان د بدۍ په لور بولو کې هیڅ وخت نه لګوي. هغه فرمایي چې د یو انسان د اسلام ښکلا دا ده چې هغه بې مقصده کارونه پرېږدي، او د انسان ژوند له هر څه ډېر قیمتي دی. یوه ساه باید با مقصده واوسي. السلام علیکم.